السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ورځ چې مسلمانان په غفلت کې یو بل سره په اختلافاتو کې مصروف او عیسایانو ته یو موقع میلاو شو او هغوی په بیت المقدس باندې قبضه وکړله. نو بیت المقدس کوم چې د مسلمانانو ولنۍ قبله و او یو مبارک ځای و، دشمنانو د دین د شرک اډه او د مسلمانانو په خلاف یو مورچه جوړه کړله. دغه زمانه کې الله سبحانه و تعالی د دې دین د پاره یو مجدد او ځوان راولېږو. دغه ځوان د مسلمانانو تفرق په اتحاد بدل کو او د بیت المقدس غورځېدلې دیوالي په مضبوط دیوال سره بدل کو. الله سبحانه و تعالی د دې ځوان په لاس بیت المقدس فتح کو. دې ځوان صلیب مات کو، صلیبیانو ته یو داسې شکست ورکو چې تاریخ یې چرته هم نه هیروي. عیسایانو ته دا شکست په یو داسې معرکه کې رسېدلی و چې دا معرکه د تاریخ په خطرناکو جنګونو کې حسابېږي او دې جنګ ته ملحمه د حطین یا معرکه د حطین ویلی کېږي. 1100 میلادي کال د یورپ د خلکو لپاره د جهل او د تیارو ورځې وي او د یورپ خلک په فقر کې راګیرو. هغه زمانہ کم کې چې بیرونی ساينسدان مسلمانانو ته تشریح کوله چې کسوف ولې او څنګه واقع کیږي. دا ځکه چې سپوږمۍ د نور او د ځمکې په منځ کې حایل وګرځيږي، بل کسوف د لږ ساعت لپاره ولې وي چې بیا زر ختم شي. نو دغه وجه دا ده چې ځمکه ګول او دا تاویږي په خپل مدار کې. په دې خبرو سره بعد مسلمانانو په ځل کې د الله عظمت پیدا کیرو او مسلمانانو به صلات الکسوف منسکو. لیکن بل طرف ته یورپ کې موجود عیسایانو به د کسوف په وخت کې د مسیح په نوم باندې یا د مریم العذراء په نوم باندې عبادت کو، د لپاره چې کسوف ختم شي او نور صفا شي. نو دغه زمانہ وا چې مسلمانان ډیر مخکې وو او د یورپ خلک د جهل په تیارو کې کمزوري پراته وو. یورپ کې چې کوم مالدار خلک وو هغوی به خپل بچي اندلس سره تعلیم د پاره را لېږل. د دې وجه اندلس کې د یورپ ځوانان په ډیر مقدار کې موجود وو. په یورپ کې د عربي ژبې الفاظ ډیر ور داخل شوي وو. د عیسایانو علماء چې دا وکتل چې د عیسایانو بچي ځینې مسلمانانو په ښارونو کې تعلیم حاصلوي او بیا خپل شکل صورت چال چلند د مسلمانانو په شان جوړوي. د دې وجه د عیسایانو علماء په دې کار باندې پابندي ولګوله او دې کار ته صراحتاً کفر ویلو. یورپ کې به د خلکو ژوند ډیر په تنګ دستۍ کې تیریدو. یورپ کې چې کوم امیران خلک وو او مالدار خلک وو هغوی به د غریبانو نه کارونه اخیستل او د هغوی ژوند یې تنګ کړی و. تر دې چې د دوی باره کې ویلی کېږي چې د دوی ژوند دومره تنګ دستۍ ته رسېدلی و چې کله به یوې مور خپل بچي وده کو نو هغه ته به یې د مرګ ټپې ویلې او دا به یې ورته وي چې بچي لري په تا مرګ راولي چې ته د دې ژوند نه دمه شي. د دې سره سره عیسایانو علماو په استحمام باندې د بدن په پاکولو باندې پابندي لګولې وه او د بیمارۍ علاج کولو ته حرام کار ویلو. او وجه به دا ښودله چې مرض او بیماری د الله طرفه یو امتحان دی، په دې صبر کول پکار دی، علاج نه دی پکار. چې الله یو سړی بیمار کړي نو الله به یې ښه کوي، علاج کولو ته څه ضرورت نشتی. د دې وجه نه کم طبیبانو چې به د مرض علاج کوو نو هغوی ته به یې سختې سزاګانې ورکولې تر دې چې اور ته به یې اچول او سوځول به یې. د دې جهل د وجې نه یورپ کې طاعون مرض خور شو او په دې مرض باندې ډیر خلک مړه شو. بل طرف ته مسلمانان ډیر په ښه حالت کې اوسېدل، دین، تعلیم، تربیت، اقتصاد وغیره هر څه په ډیر وافر مقدار سره میلاوېدل د مسلمانانو په ملکونو کې. د یورپ امیرانو او حکماو چې پر مسلمانانو د ښه حالت ته کتل نو غوسه کېدل به. بالاخره د یو د زړونو دا بڑا سهله را بهر شو کله چې مسلمانانو د سلجوق سلطنت په کمانډ کې د رومیانو یو طاقتور لښکر ته شکست ورکو او په تاریخ کې په اول نزل باندې د روم بادشاہي گرفتار کو. دا خبر چې کله یورپ ته ورسېدو نو د عیسایانو صبر تمام شو او هغوی کې د غصې او د نفرت د لمبې نور هم تیزی شوي. دغه زمانه کې د یورپ مشهور پوپ الفاتیکان د مسلمانانو په خلاف د صلیبي جنګ اعلان وکړو. عیسایانو خپل فوج د یوې غټې حملې کولو لپاره تشکیل کو او دغه فوج د امداد لپاره به دریای باسفورس په طرف باندې غټ دریابي جهازونه هم ولېږل. له ټولو نه اول عیسایانو په نیقیه باندې حمله وکړله او د هغې نه بعد فورا شام طرف ته متوجه شو. دا لښکر چې کله شام ته راورسېدو نو دغه وخت کې مسلمانان ډېر په بد حالت کې وو. د سلجوق سلطنت حکمرانان په خراسان کې د بغاوتونو په ختمولو کې مصروف وو. بل طرف ته فاطمیون سلطنت کوم چې مصر کې قایم وو د دې هم د مسلمانانو سره ښه تعلقات نه وو. بل طرف ته د عباسیینو حکومت ډېر کمزوری شوی په عراق کې. صلیبیان چې کله شام ته داخل شو نو ټول ناولي څلور امارتونه قائم کړل. اول په هغې کې الروها، بیا انطاکیه، بیا طرابلس او بیا ورپسې بیت المقدس. دا مخکینی درې امارتونه د بیت المقدس لپاره تابع وګرځول او په دې باندې یو بادشاه مقرر کو. بالاخره صلیبیان بیت المقدس ته ور داخل شو. دغه زمانه کې بیت المقدس د شیعاګانو په کنټرول کې وو. شیعاګانو بیت المقدس ښه په اسانۍ سره عیسایانو ته پرېښودو او وتښتېدل. صلیبیان بیت المقدس ته ور داخل شو او څوک چې مخې له ورغی هغه یې قتل کو، که سړي وو، که ښځې وي، که ماشومان وو، که بوډاګانو. تر دې چې يهود هم د دې عیسایانو د ظلم نه بچ پاتې نه شو او په دوی باندې هم ظلمونه وکړل. یو کس هم ژوندی پرې نه ښودو سوا د کاتولیک مذهب والا عیسایانو نه. په دې جنګ کې دومره خلک وژلی شو چې د قدس لارې کوڅې د لاشونو او د وینو نه ډکې شوې.
تقریبا د 45 کال پورې د عیسایانو د ظلمونو جاری وو تر دې چې مسلمان مجاهد د دې ظلم په خلاف आवाज اوچت کو خپل ځان د دې ظلم د ختمولو لپاره وقف کو دغه نوجوان مجاهد ته په تاریخ کې عماد الدین زنګي ویل کیږي کوم چې د موصل حکمرانو عماد الدین زنګي موصل را روان شو او د روها په خار باندې حمله وکړه د ولنې شکست چې صلیبیانو ته میلاو شو د شام په ځمکه باندې د قبضې کولو نه بعد عماد الدین زنګي په بحر روم کې غسل وکړو د الله شکر یاد کو او د غزنه واپس شو عماد الدین زنګي ولنې بادشاه و چې ډېر زمانه بعد بحر روم ته راورسېدو لیکن دې مجاهد عمر ژوندۍ تیر نه کړه او د حشاشین له طرفه د شهید کړي شو عماد الدین د وفات نه بعد د ملک مشري او حکمرانی د غزوی نور الدین محمود ته پاتې شو کوم چې د نور الدین زنګي په نوم باندې مشهور دی د صلیبیانو په خلاف د جهاد شغل بیا بل کړه نور الدین زنګي ټول اول حلب ته راغی او د دغه اراده دا و چې مسلمانان متحد شي او بیت المقدس د عیسایانو د لاس نه دوباره واغستل شي دغه زمانه کې عیسایانو یو غټ غلطي وکړه او غلطي دا و چې دوی په دمشق باندې د حمله کولو اراده وکړه د دمشق حاکم معین الدین خپل مدد لپاره نور الدین ته درخواست وکړ نور الدین زنګي فورا دمشق ته ورغی عیسایان تشکیل پته ولګی چې نور الدین راځي نو غي فورا شاته شو وتښتیدل نور الدین زنګي په دمشق باندې قبضه وکړه او د سره شام موصل او دمشق د علاقې د نور الدین زنګي په کنټرول کې راغلي دغه زمانه کې د صلیبیانو یو حاکم چې عموري نوم یو په مصر باندې د حمله کولو اراده وکړه په مصر کې د شیعاګانو حکومت هم ډیر کمزوري شوی په مصر کې د دوه وزیرانو چې د یو نوم شاور او د بل مدرغام دوه وزیران د بل سره د مصر په حکومت باندې جګړه کوله درغام د صلیبیانو نه د خپل حکومت د مضبوطولو لپاره مدد طلب کو بل طرف ته شاور د خپل مدد لپاره نور الدین زنګي ته خط ولېګو د فاطمی خلیفہ په نوم باندې په دغه خط کې سويخته بن کړي وو د ور سره لیکلی وو چې محموده د وخت دغه زنانه دي کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کورنۍ نه ده نو زه ته درخواست کومه چې ته د حفاظت لپاره خامخا مصر ته راشه نور الدین زنګي چې دا خط ولستو نو ډیر خفه شو د سترګو نه یو خلاړي او فورا حکم وکړ چې لښکري تیاری کړي درې لښکري مصر ته راولېږلي او د دې مشري اسد الدین شیرکو مقرر کو شیرکو مصر ته راغی او په مصر کې د صلیبیانو حکومت ناکامه کو په دې مشن کې د کامیابی په وجه د انعام په تور باندې نور الدین زنګي د مصر وزارت شیرکو لورکو لیکن شیرکو یو ورځ د خپل اس نو غورځیدو او ورځې بعد وفات شو د شیرکو د وفات نه بعد نور الدین زنګي د مصر وزارت داسې یو کس لورکو چې هغه نوجوانو لیکن د توري او د عقل په استعمال کې ډیر تیز وو دا نوجوان د شیرکو رارو د 34 کال په عمر کې خپل نومي الناصر یوسف صلاح الدین الایوبی وو صلاح الدین ایوبی د پلار نوم نجم الدین ایوب د بار کې واقع مشهور ده دا خبره کوله چې بل د زنانه سره واده کوم چې غني کمل یو دینداري عمل الله دغه ندي چې بچی راکی چې هغه بیت المقدس آزاد کی و ډیر زمانه تیر شو د دې یو رشتہ میلاو نه شو یو ورځ د زنانه د خلینو د خبره ووریده چې غیم د خبره کوله چې بل د ځوان سره واده کوم چې غني کمل یو دینداري عمل الله دغه ندي چې بچی راکی چې هغه بیت المقدس آزاد کی نجم الدین ایوب دغه زنانه سره واده وکړو الله سبحانه و تعالی دوی له صلاح الدین ایوبی ورکو دا خبر په تاریخ کې مشهور ډیره ده لیکن د دې پته نه لګی چې آیا دا حقیقت هم لري او کنه صلاح الدین ایوبی ته شکل د مصر وزارت میلاو شو د ټول نورنی کاری دا وکړو چې د مصر حکومت د شیعاګانو نو واغستو په دې سره د نور الدین زنګي غارمان سره سپور شو کله چې صلیبیانو د اتحاد او اتفاق ولیدون په خپل ځان ویریدل چې صلاح الدین ایوبی چرته اوس په مونږ باندې حمله ونه کی نو فورا نور الدین زنګي ته د صلح پیشکش وکړو نور الدین زنګي دا پیشکش قبول کو او صلیبیانو سره صلح وکړه د لپاره چې ځان پوره تیار کی او صلیبیان د شام نو باسي لیکن نور الدین زنګي سره جون وفا ونه کړله ابد غورز کې نور الدین زنګي وفات شو نور الدین زنګي ځان ورسته خپل زوی یحیی پرې خودو خودي د عمر ډیر کم او د حکومت چلولو صلاحیت نه لرلو د نور الدین زنګي وزیران چې د حالت ولیدو نو خپل منځ کې اختلاف پیدا شو او د حکومت په چلولو کې جګړه شروع شو صلاح الدین ایوبی ته چې د وزیرانو د اختلافاتو د پته ولګی دا نو ډیر پریشان شو صلاح الدین ایوبی ته پته وا چې د اختلافاتو په وجه باندې د شام ځمکه دوباره د عیسایانو لاس ته وړي او دوباره د مسلمانانو په یو کول او متحد کول کې ډیره زمانه لګي صلاح الدین ایوبی فورا شام ته متوجه شو او ټول وزیران کم چې نور الدین زنګي مقرر کړي وغي معزول کړل او د شام ټول علاقې خپل سلطنت کې را داخله کړل او د دې ورځې نه د صلاح الدین ایوبی غو استعداد او صلاحیتونه راښکاره شو او خلکو د ومنله چې څوک چرته بیت المقدس د عیسایانو د لاس نه آزادول شي نو غ صرف او صرف صلاح الدین ایوبی دی صلاح الدین ایوبی په خپل فوج له ټریننګ ورکول کې ډیره دلچسپي ښکاره کوله او د عیسایانو په ژوند کې یې هله ډیره شو کړي چې صلاح الدین ایوبی په غزه علاقه باندې حمله وکړه او دوی دوباره د مسلمانانو لاس ته راوړوله
دینه بعد صلاح الدین ایوبي پوره طاقت لاره ښکارا شو کله چې صلاح الدین ایوبي له طرابلس حکمران ریموند الثالث ته د حمه په معرکه کې شکست ورکړ. ریموند الثالث د عیسایانو په حکمرانانو کې یو خيار تجربه کار حکمران شمارل کېدو. د دې شکست نه بعد ریموند الثالث د بیت المقدس حکمران بلدوین الرابع کوم چې د عموریز وو هغه د مشوره ورکړه چې د صلاح الدین ایوبي سره صلح وکړه. بلدوین الرابع د صلاح الدین ایوبي سره صلح وکړه په 1181 عیسوي کې د شپږ کالو لپاره. لیکن بلدوین الرابع لږ ورځې بعد وفات شو د جذام په مرض باندې. بلدوین الرابع ځوان سړی بچی نه وو. د وجنه د بیت المقدس حکمرانی د دنه بعد د خوري بلدوین الخامس ته پاتې شو. بلدوین الخامس د 2 کالو خدای ماشوم د خپل ماما په شان د جذام په مرض باندې بیمار وو او د 2 هفتو حکومت کولو نه بعد وفات شو. بلدوین الخامس د وفات نه بعد په بیت المقدس کې د دوه کمانډرانو منځ کې په حکمرانی باندې اختلاف پیدا شو. یو باغی کې ریموند الثالث حکم چې طرابلس حکمرانو او د خيار انسان هم او د صلیبیانو په نسبت اهم شخصیاتو کې شمارل کېدو. ادم کمانډر جیلوزنیان وو. لیکن صلیبیانو جلوزنیان خوښ نه بلکې نفرت به ورسره کوو. بل اخر صلیبیانو د جلوزنیان خیسته د مشوره ورکړه کوم چې د بادشاہي د کورنۍ نه و چې موږ به تعالی مشري درکړو خو په شرط باندې چې خپل خاوند جدا شي او طلاق به واخلي. دا خبر باندې راضي شو. لیکن کله چې د مشري میلاو شو نو د ټولو صلیبیانو له دوکه ورکړه خپل مشري خپل خاوند جلوزنیان ته پرې خوده. په دې ټیم کې ریموند الثالث ډیر غوسه شو او عیسایانو ته پرجوش تقریر وکړو. اپاغي کې دا ویل چې د هغه وخت دی چې دشمن موږ ته غاخونه تیر کړی دي یعنی صلاح الدین ایوبي. بل طرف ته به موږ باندې داس خلک مشران کیږي چې هغه قمقل او احمقان دي. جیلوزنیان مشر شو لیکن دغه وخت کې عیسایان صلح کړی و د صلاح الدین ایوبي سره. ټول خلکو به سوچ کولو چې صلاح الدین ایوبي د خپل طاقت با وجود عیسایانو سره صلح ولي وکړه. صلاح الدین ایوبي له فورا حمله کول پکارو په عیسایانو باندې او بیت المقدس دغه آزادول پکارو. لیکن که تاریخ صحیح مطالعه کړو دا غنه معلومیږي چې صلاح الدین ایوبي د صلح کول له عیسایانو سره د غلطي نه و بلکې د ډیر زیاته فائدہ و او دا فیصله د حکمت نه خالي نه و. هغه داسې چې صلاح الدین ایوبي د پته و چې د صلح په ورځ کې به عیسایانو طاقت سیوانه شي بلکې دوی به کمزوري شي. صلاح الدین ایوبي د پته و چې عیسایان بل منځ کې وران دي. د ریموند الثالث او د جلوزنیان د اختلافات بوجه باندې به عیسایان طاقتور نه بلکې خبره کمزوري شي. صلاح الدین ایوبي چې کله د صلح نه فارغ شو نو فورا مسلمانانو طرف ته متوجه شو او مسلمانان د خپل حد تر وسه پورې متحد کړل. د عراق په ډیرو علاقو باندې خپل کنټرول حاصل کو او د ډیر حد پورې امن قائم شو. صلاح الدین ایوبي چې کله په دې سرخیز زمکو باندې قبضه وکړه نو فورا په دې ځای کې قوي او طاقتور فوج تیار کو. په دې سره د صلاح الدین ایوبي په فوج کې د طاقت سره تعداد ډیر حد پورې سیوا شو. 1186 میلادي کې د عیسایانو یو حکمران داسې غلطي وکړله چې په هغې سره د عیسایانو سره امن او صلح ختمه شوله. د ارنات په نوم باندې یو حکمران و. د ارنات د نوم معنی د غلا کوونکی او دا کس په ارنات باندې ځکه مشهور دی چې د اراده کړې وه په مکه مدینه باندې د حملې کولو. د ارنات دا فیصله وکړله چې زه په مکه مدینه باندې حمله کوم او د حاجیانو لارې به بندوم. کله چې صلاح الدین ایوبي ته د دې حملې پته ولګېده نو فورا مصر کې خپل فوج ته امر وکړو چې تاسو د ارنات لاره ونیسئ او دې چېرته هم مکې مدینې ته پرې نه دی. د دې فوج کمانډر حسام الدین لولو و. دی په بحر الاحمر کې ارنات پسې ورغی او هغه د شا طرفه محاصره کو. حسام الدین لولو ته فتح میلاو شو. هغه د ارنات د لښکر ډیر خلک ووژل لیکن ارنات د خپل سملګرو سره په تیښته کې کامیاب شو او د الکرک په قلعه کې پټ شو. حسام الدین واپس راغی او صلاح الدین ایوبي ته د فتح زیری ورکو. 300 کسان د صلیبي فوج نه د قیدیان په صورت کې راوستل. صلاح الدین ایوبي په دې وخت کې یو ناشنا فیصله وکړه. حسام الدین د امر وکړو د قیدیانو په پانسي کولو باندې. سره دینه چې صلاح الدین ایوبي یو نرمدل او رحمدل انسانو لیکن دا خبر خو واضحه ده چې څوک د مسجد نبوي یا د حرم دورانولو قص وکي هغه لپاره د مرګ نه علاوه بل لار نشته ده. دا قیدیان تقسیم کړي شو. بعضی قاهره ته ولېږل شو بعضی دمشق ته او بعضی حلب ته او هلته پانسي کړي شو. ارنات د کرک په قلعه کې پټ شوی او د خپل نقصان د تلافي لپاره یو بل ناشنا غټ غلطي وکړه. د حاجیانو په یو قافله باندې حمله وکړه او د حاجیانو نه مالونه واغستل او حاجیان ته دا وی چې تاسو خپل محمد ته आवाज وکړئ چې تاسو بچ کی. ابي ټول حاجیان قتل کړل. بعض خلک وایي په دې قافله کې صلاح الدین ایوبي خور هم و. خدا خبر غلطه ده او د لپاره هیڅ ثبوت نشته په تاریخ کې. صلاح الدین ایوبي د اشکال د حمله پته ولګیده نو غډیر زیات غوسه شو او د ارنات په وجلو باندې قسم وخوړو. صلاح الدین ایوبي به صرف د خپل خپلوانو لپاره نه بلکې د ټول مسلمانانو په عزتونو باندې خفه کېدو او د غوړي عزتونو به خیال ساتو. چې چا ونه مسلمانانو د عزتونو د لوټ کولو اراده وکړه نو صلاح الدین ایوبي به مسلمانانو لپاره انتقام اخیستو دغه کس نه. صلاح الدین ایوبي د چکل د دې حملې پته ولګېده نو فورا یلوزنیان ته پیغام ولېږو چې ټول اموال د حاجیانو موږ ته واپس کړئ او ارنات موږ ته حواله کړئ چې موږ د جرم په سزا کې قتل کو او که داسې نه کوئ نو بیا زموږ استاد ومنځ کې به توروي. لیکن لوزینیان د ارنات سپارلو نه انکار وکړو نو صلاح الدین ایوبي د انکار د جنگ او اعلان وګڼو او فورا مسلمانانو ته په مختلفو ښارونو کې د جهاد اعلان وکړو. صلاح الدین ایوبي خپل ځان او فوج تیار کړ د یو غټي معرکې لپاره او د بیت المقدس د آزادولو په نیت باندې میدان ته راووتلو. وروسته د هغې نه چې عیسایانو 15 کاله حکومت کړی په بیت المقدس باندې.
کله چې ریموند الثالث د طرابلس حکمران ته پته ولګېده چې صلاح الدین ایوبي صلح ختمه کړې ده د عیسایانو سره، نو د فورا مصر ته راغی د طرابلس ښار دپاره یمن طلب کو. صلاح الدین ایوبي د هغه سره جدا صلح وکړله د طرابلس ښار دپاره، خو په دې صلح کې ورسره صلاح الدین ایوبي دا شرط کېښودو چې ته به زموږ فوج له شمال طرفه لاره ورکړي چې موږ د شمال له طرف نه د بیت المقدس په بعضو علاقو باندې حمله وکړو. صلاح الدین ایوبي د دې حملې لپاره خپل زوی الملک الافضل ولېږو د وزر فوجیانو سره د ناصري ښار د فتح کولو لپاره. د ملک الافضل مقابلې لپاره جیرارد راووتلو او د هغه سره 1500 صلیبي فوجیانو. ملک الافضل دلته توجه ورنکړه او د دې مقابلې لپاره 1500 فوجیان ولېږل. په خپل د ناصري ښار ته متوجه شو. ملک الافضل د ناصري ښار ته ور داخل شو او په صلیبیانو باندې رڼا ورځ توره تیاره کړه. او جیرارد د عین جوزه په علاقه کې د مسلمانانو 1500 فوجیانو سره مقابله وکړه. په دې جنگ کې هم مسلمانانو ته فتح میلاو شو او صلیبیان یو ځل بیا د شکست سره مخامخ شو. په دې جنگ کې د صلیبیانو 1500 فوجیان ټول وژل شو، ما سیوا د جیرارد او دغه بعض ملګرو نه چې دوی په تیښته کې کامیاب شو. 1500 فوجیانو هلاکت خو په ظاهر کې څه نقصان ولا خبره نه ښکاري، لیکن اصل کې عیسایانو ته په دې سره غټ نقصان رسیدلی و. نقصان داسې و چې دغه وخت کې صلیبیانو سره طاقتور فوج په تعداد کې 15000 وو او د 10 ډلو ته تقسیم کړي وو. په هر ډله کې 1500 فوجیانو او د هر ډلې لپاره جدا کمانډر مقرر کړی شوی و. د ملک الافضل سره په دې جنگ کې د عیسایانو یو پوره ډله د فوجیانو ضایع شوه په عین جوزه کې. بیت المقدس کې عیسایان راجم شو. د دې حملې قصوروار ریموند الثالث وګرځو چې د مسلمانانو لار ورکړې و. ریموند الثالث چې د اجلاس نه خبر شو نو هغه خپل نقصان د تلافۍ لپاره بیت المقدس ته لاړو او دوباره د لوزینیان، ارنات او جیران سره صلح وکړه. یو اجلاس مقرر کو په صلاح الدین ایوبي باندې د حملې کولو لپاره. صلاح الدین ایوبي د چکله د ریموند الثالث د بغاوت پته ولګېده نو هغه تبری ښار محاصره کو او په دې ښار کې د ریموند الثالث ښځه او بچي هم. لوزینیان ورنه د اراده وکړه چې عمر صلاح الدین ایوبي سره مقابله کوي، لیکن ریموند الثالث خيار سره و هغه د حمله کولو خلاف وکړ. دا یوي چې صلاح الدین ایوبي یو رحمدل انسان دی، اگر کله زما خزه بچي ونیسي خو دې باغو د ضرر ورنه کی، بلکې صلاح الدین ایوبي دا غواړي چې موږ دغه سره په کولاو میدان کې مقابله وکړو او د صلاح الدین ایوبي سره په کولاو میدان کې مقابله کول ښکاره خودکشي کول دي. لوزینیان د ریموند په دې خبره ډیر حیران شو او امر یې وکړ چې د بیت المقدس دیوالونه دې مضبوط کړي شي د صلاح الدین ایوبي د مقابلې لپاره. لیکن ارنات او جیرارد لوزینیان ته دا مشوره ورکړه چې د ریموند خبره مه منه، ځکه چې به خلک وایي چې لوزینیان دومره نه پوهیږي، نو په دې سره به د خلکو محبت د ریموند سره نور مسیوا شي او ستا په خلاف به خلک بغاوت وکړي. بل اخر لوزینیان د دوی خبرو منله او د یوې تاریخي غلطۍ کولو سره ځان مخامخ کو. لوزینیان یو غټ لښکر تیار کو تقریبا د 15000 په تعداد کې او د صلیبیانو ټول لښکر یې دریو ډلو کې تقسیم کو. مخکینی ډلې د ریموند په کمانډ کې وسپارله، په منځ کې لوزینیان بادشاه بخپل او اخري ډلې د بلیان کمانډر په لاس کې ورکړله. دا لښکر د سختي ګرمۍ په ورځ کې روان شو او کله چې صلیبي لښکر د عین توران علاقې ته ورسېدو نو دلته یو چینه و، لیکن لوزینیان دې ځکه یو بل غلطي وکړله او دا حکم وکړو چې موږ به دمې کولو ته نه ساريګو بلکې په جلدی سره بزان د تبری ښار ته رسو. لوزینیان دا سوچو چې موږ تقریبا په 2 ورځو کې د تبری ښار ته رسو، نو فاصله دومره ډیره نه ده، په عین توران کې خپل وخت ضایع کول نه دی پکار. نو ملک لوزینیان داسې یو غلطي وکړله د کومې غلطۍ چې صلاح الدین ایوبي انتظار کو. صلاح الدین ایوبي یو لښکر ولېږو عین توران ته د عیسایانو د مقابلې لپاره. د مسلمانانو لښکر هم په 3 حصو کې تقسیم شو، د عیسایانو د لښکر موافق. د ټول اولنۍ حمله د عیسایانو د لښکر په اخري طرف باندې وشوله. مسلمانانو به حمله کوله، بیا به شاته کېدل، چې تیار به شو بیا به مخامخ کېدل. دغه شان د عیسایانو په هر ډله باندې د مسلمانانو جدا جدا حملې شروع شوې. مسلمانانو درېمه ډله د مخامخ حملې کولو لپاره مقرر کړې شوې وه. په دې طریقه باندې مسلمانانو یو ورځ مسلسل غشي ورول د عیسایانو په لښکر باندې، تر دې چې امیر بلیان لوزینیان ته دا درخواست وکړو چې واپس کېدل غواړي، که صورتحال داسې جاري وي نو زموږ د لښکر اخري حصه بالکل ختمه شي. لوزینیان په دغه میدان کې لږ مخکې د پړاو اچولو لپاره حکم وکړو. عیسایانو په دغه ځای کې پړاو واچو او دوی د تبری او د عین توران د 2 علاقو منځ کې محصور پاتې شو. نه شاید عین توران علاقې ته واپس تللی شو او نه مخکې تبری ښار ته راتلی شو. مسلمانانو د عیسایانو د معسکر نه چاپېره اور وکړو او په صلیبیانو باندې د اور د ګرمې لمبې ولګېدلې او د دوی د رڼا ورځ په توره تیارو باندې بدل شوه. مسلمانانو د شپې په دوی باندې د غشو گزارونه کول. صلاح الدین ایوبي حکم وکړو چې صلیبیانو چاپېره ځنګل ته اور واچولی شي. په دې اور اچولو سره صلیبي فوج د نورو مشکلاتو سره مخامخ شو او د عیسایانو د فوج ډیر غټ تعداد د ولږ یو تندي د وجې نه د مرګ سره مخامخ شو. دې ځای کې اوس لوزینیان ته خپل غلطۍ احساس وشو. صلاح الدین ایوبي یو داسې انسان و چې صلیبیان د یوې غلطۍ نه د بلې غلطۍ سره مخامخ کړل.
دې حالت کې په صلیبیانو باندې د شپه تېره شوه. کله چې سبا شو نو صلاح الدین ایوبي د خپل لښکر یوه غټه حصه د مقابلې دپاره راولېږله. دې فوجیانو په صلیبیانو باندې د غشو بارانونه وورول تر دې چې د نور رڼا به په غشو کې پټه شوه. ټوله ورځ صلیبیانو داسې تېره کړه چې د تېښتې لار ورته نه میلاوېده. بالاخره لوزینیان د دې محاصرې د ماتولو کوشش وکړو. خپل فوج ته امر وکړو چې تاسو سیده ځئ او مخامخ ځان ته لار برابر کړئ. کله چې دوی سیده روان شو نو دوی د تقی الدین د لښکر سره مخامخ شو. تقی الدین چې د لښکر ولیدو نو خپل فوج ته امر وکړو چې دوی ته لار ورکړي. فوج سایډ ته شو. صلیبیانو چې د حالت ولیدو نو خوشاله شو چې د مسلمانانو لښکر دوی سره مقابله نشي کولی، دوی نه یریږي. خو دوی چې لږ مخکې ته لاړل نو مخکې صلاح الدین ایوبي دوی ته په انتظارګاه کې ناست و. صلاح الدین ایوبي په دوی باندې د مخکې نه لار راتنګه کړه او د شاته نه تقی الدین په دوی باندې راواپس شو. په دې سره صلیبي لښکر یو ځل بیا د دوو ژرندو د پلونو منځ کې راګیر شو. په دې میدان کې یو فیصله کون جنګ وشو. صلیبي لښکر نه چې چا هم د تښتېدو اراده وکړه هغه ووژلی شو او چا چې اسلحه کېښوده هغه ته امان ورکړی شو. په دې جنګ کې تقریبا 10,000 صلیبیان ونیولی شو او دغه شان قتل هم کړی شو. دې لښکر نه صرف بلیان او ریمون ژوندي پاتې شو او دوی په تېښته کې کامیاب شو. لوزینیان او ارنات ژوندي ونیولی شو او د صلاح الدین ایوبي خیمې ته راښکودلی شو. صلاح الدین ایوبي لوزینیان ته اوبه پیش کړي. لوزینیان لږې اوبه وڅښلې او باقي ارنات له ورکړي. په دې کار باندې صلاح الدین ایوبي غوسه شو او دا یې ویل چې د اوبه ما نه دي ورکړي بلکې تا ورله د خپل طرفه ورکړي. بیا صلاح الدین ایوبي ارنات طرف ته متوجه شو او تپوس یې وکړو چې تا ولې په مکه مدینه باندې حمله کوله او ته حاجیان ولې وژل او ته حاجیانو ته داسې ولې ویل چې محمد دې راشي او تاسو دې خلاص کړي. اوس به محمد نه بلکې د هغې ودنا غلام به راپاڅېږي او دغه حاجیانو انتقام به ستا نه اخلي. په دې سره صلاح الدین ایوبي توره راویسته او د ارنات سر یې د هغه د بدن نه جدا کړو. کله چې لوزینیان د ارنات د سر په خاورو کې ولیدو نو ویرېدو چې اوس به زه هم وژلی کېږم. صلاح الدین ایوبي د هغه یاره ختمه کړه او دی ورته وویل چې بادشاه نه قتل کوي، لیکن دی خاین خپل حد پاره کړی و. دې وجې نه د قتل مستحق ګرځېدلی و. دینه بعد صلاح الدین ایوبي د قیدیانو په وژلو باندې امر وکړو ځکه چې دوی سره یې پرې صلح شوې وه او دوی هغه قیمتي نه وګڼلې. بیا صلاح الدین ایوبي بیت المقدس طرف ته متوجه شو او په لاره چې څومره ښارونه راتلل هغه یې فتح کړل تر دې چې بیت المقدس ته ورسېدو او د هغې نه یې محاصره واچوله. دغه زمانه کې بلیان کم چې تښتېدلی و غرس ته د نوي بادشاه ګرځېدلی و د بیت المقدس دپاره. صلاح الدین ایوبي چې بیت المقدس محاصره کړو نو فورا یې د هغې دیوالونه د منجنیق په نښه وګرځول. تقریبا په 2 هفتو کې یو دیوال راوغورځېدو او صلاح الدین ایوبي فوج بیت المقدس ته ورداخل شو. بلیان چې دا هر څه ولیدل نو تسلیم شو او اسلحه یې کېښوده. صلاح الدین ایوبي د هغه سره صلح وکړه او د صلح موافق بلیان د خپلو وسایلو ملګرو سره د بیت المقدس نه راووتلو. بالاخر الناصر یوسف صلاح الدین الایوبي فاتحانه انداز کې بیت المقدس ته ورداخل شو. وروسته د هغې نه چې عیسایانو په هغې باندې 15 کاله حکومت کړی. پنځه کاله بعد مسلمانان بیت المقدس ته ورداخل شو. لکه څنګه چې موږ تاسو ته ووی عیسایانو چې کله بیت المقدس فتح کړی و هغوی پکې ډېره وینه بهولې وه او ډېر ظلمونه یې کړي وو، لیکن صلاح الدین ایوبي ډېر د رحم نه کار واغستو او ټول یې روغ پرېښودل. په هر صلیبي باندې 1 دینار فدیه مقرر کړه او کم خلک چې پکې ډېر غریبانانو نو صلاح الدین ایوبي د هغوی نه فدیه وانغسته او هغه یې ورته معاف کړه. ډېر وخت بعد د صلاح الدین ایوبي هغه ارمان پوره شو او بیت المقدس ډېره زمانه بعد دوباره د مسلمانانو لاس ته راواوړېدو. مسلمانان چې کله بیت المقدس ته وداخل شو د هغې لپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ وه. یو شاعر دا ورځ ډېر په ناشنا الفاظو کې رانقل کړې ده. یو شاعر وایي: جند السماء لهذا الملك أعوان من شك فيهم فهذا الفتح برهان هذا الفتوح فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده صيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا 90 عاما بلاد الله تصرخ والإسلام وأنصاره صم وعميان فالآن لبى صلاح الدين دعوتهم بأمرين هو للمعوان معوان. د فتح نه وروسته صلاح الدین ایوبي د نور الدین زنګي تیار شوی منبر په بیت المقدس کې کېښودو. 1179 میلادي کې صلاح الدین ایوبي خپل سلطنت مضبوط کو د لیبیا نه تر عراق پورې او د یمن نه تر شام پورې. د صلیبیانو دپاره صرف 3 امارتونه باقي پاتې شو چې سور دی، بل طرابلس او بل انطاکیه ده. کله چې یورپ ته د بیت المقدس خبر ورسېدو نو عیسایانو خپل اختلافات یو طرف ته کړل او د صلاح الدین ایوبي په خلاف باندې د یوې سختې حملې تیاري شروع کړه چې په تاریخ کې هغې د 3م صلیبي جنګ ویلی کېږي. دا د صلیبیانو په تاریخ کې یو غټ لښکر او غټه حمله وه، لیکن دوی څنګه راغلل او مسلمانانو د دوی څنګه مقابله وکړه دا به په راروان ویډیو کې تاسو ته بیان کو. که تاسو د دې ویډیو 2 حصه کتل غواړئ نو کمنټس کې موږ ته ویلی شئ.
کله چې صلاح الدین ایوبي بیت المقدس فتح کو او دا خبر یورپ ته ورسېدو نو د سخت نفرت او غصې د وجې نه ټول یورپي ممالک راجمع شو او د صلاح الدین ایوبي په خلاف د دریم صلیبي جنګ اعلان وکړ. لیکن آیا دوی په دې حمله کې کامیاب شو کنه؟ صلاح الدین ایوبي له دومره غټ لښکر څنګه مقابله وکړله؟ دا ټول تاریخ به موږ نن تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. په 1179 کې صلاح الدین ایوبي خپل سلطنت حدود فراخه کړل. عراق، شام، مصر، یمن، لیبیا او د دې علاوه نور ډېرې علاقې د ایوبي سلطنت په کنټرول کې داخل شوې. سور، طرابلس او انطاکیه دا درې وړه ښارونه د صلیبیانو سره په قبضه کې پاتې شو. بیت المقدس فتح کولو نه بعد صلاح الدین ایوبي صلح وکړله د صلیبیانو سره او په دې سره صلیبیان د بیت المقدس نه وشړلی شو. د دې معاهدې نه بعد ټول صلیبیان د سور په قلعه کې راجمع شو تر دې چې د دوی تعداد 50,000 ته ورسېدو. د دوی مشر یو الماني سړی و د کونوراد په نوم باندې. په دغه وخت کې صلاح الدین ایوبي لوزنیان د قید نه آزاد کو. هغه لوزنیان کوم چې د حیتین په جنګ کې نیولی شوی و. صلاح الدین ایوبي له دا وعده واخیستله چې دوباره به په مقابله کې نه راوځي، لیکن لوزنیان دا وعده ماته کړله. کله چې لوزنیان د سور علاقې ته راورسېدو نو ټول صلیبیان خپل ماتحت کړل او په عکا باندې د حملې کولو اراده وکړله. دې وخت کې د کونوراد او لوزنیان په منځ کې اختلافات پیدا شو، لیکن بالاخره دوی خپل اختلافات ختم کړل او په عکا باندې حمله وکړله. کله چې دوی عکا ته راغلل نو مسلمانانو د دوی سره سخته مقابله وکړله او دوی ته شکست ورکړو. کله چې صلاح الدین ایوبي بیت المقدس فتح کو نو د دې فتح خبر په ټول یورپ کې خور شو. یورپ والو د پاره دا خبر ډیر لوی مصیبت و. د ډیر سخت غصې د وجې نه دوی خپل اختلافات یو طرف ته کړل، مختلفو علاقو ته خطونه ولېږل، ډیر تعداد کې فوج تیار کو او په بیت المقدس باندې د دوباره قبضې کولو لپاره ور روان شو. او د دې سره سره په یورپ کې موجود پوپ جرجي وسامین د یورپ بادشاهانو د خطونه ولېږل او هغوی ته د دریم صلیبي جنګ لپاره دعوت ورکړو. د یورپ بادشاهانو دې دعوت ته لبیک وی. د ټولو نه اول د المانیا نه یو غټ لښکر را روان شو د فریدریک بارباروسا په قیادت کې. د فرانسه بادشاه فیلیپ اغوستوس او د انجلترا بادشاه ریچارډ د یورپ نه درې غټي لښکرې راووتلې او د بیت المقدس په طرف باندې ور روان شو. د دوی تعداد څومره و دې باره کې اختلاف دی. څوک وایي 3 لکه، څوک وایي 10 لکه، لیکن داسې معلومیږي چې دوی په تعداد کې ډیر زیات سیوا وو. بیت المقدس طرف ته د سفر آغاز کوونکی اولنی انسان د الماني بادشاه فریدریک بارباروسا و. د خپل لښکر سره را روان و تر دې چې قسطنطینیه بادشاه اسحاق ثاني سره میلاو شو. د قسطنطینیه بادشاه پټه صلح کړې و د صلاح الدین ایوبي سره، لیکن د دې باوجود اسحاق ثاني دې لښکر ته لاره کولا وکړه. دوی اناتولیه ته ور داخل کړل. دوی چې کله په اناتولیه کې ډیر سفر وکړو نو دوی سره خوراک ختم شو. بل طرف ته ترکیانو په دوی باندې حملې شروع کړې. زی په زی به ترک خلک دوی ته پټ ناسو او چې کله به ته موقع میلاوېده نو په دوی باندې به حملې کولې او سامان نه به دې تښتول. د داسې حملو د وجې نه به دوی کې ډېره کمزوري پیدا شوه، لیکن بیا هم دوی خپل سفر جاري وساتو تر دې چې دوی د انطاکیه ښار ته راورسېدل. دلته دوی په یو نهر باندې اوړېدل او په دغه وخت کې د دوی بادشاه فریدریک بارباروسا د خپل اس نه وغورځېدو او په دریاب کې غرق شو. د دې واقعې نه بعد د دې لښکر اکثره حصه دوباره یورپ ته واپس لاړه. په دې کې صرف 15,000 کسان په کامیابۍ سره د شام علاقې ته راورسېدل او دا لښکر چې په کوم مقصد باندې د خپل ملک نه راوتلی و هغه دوی ته حاصل نه شو. په دغه وخت کې د فرانسه او انجلترا د دوه بادشاهان عکا ته راورسېدل. دې ځای کې ټول صلیبیان راجمع شو او د عکا نه محاصره واچوله. په عکا باندې د قبضې کولو نه بعد ریچارډ راولګېدو او کوم مسلمانان چې په عکا کې نیولي وو ټول یې ووژل. په دې وخت کې د کونوراد او لوزنیان دواړو په منځ کې اختلافات سیوا شو په مشرۍ باندې. کوم بادشاهان چې د یورپ نه راغلي وو په هغه کې نیم خلک د لوزنیان سره ودرېدل او نیم خلک د کونوراد سره. لکه یو په هغه کې ریچارډ د لوزنیان بادشاه سره ودرېدو او فیلیپ اغوستوس کوم چې د فرانس بادشاه و هغه د کونوراد په حمایت کې ودرېدو. د داسې مختلفو رایو د وجې نه په صلیبي لښکر کې اختلافات ډېر زور ونیو. په دې دوران کې د فرانس بادشاه فیلیپ اغوستوس خپل لښکر د ځان سره کو خپل وطن ته واپس شو او ځان وروسته یو فوجي دسته هم پرېښوده خو په تعداد کې ډېر کمه وه. د صلیبیانو په دې اختلافاتو سره صلاح الدین ایوبي ته دا فایده میلاو شوه چې د عیسایانو هغه طاقت د مخکیني په نسبت سره ډېر کم شو. ریچارډ د ټول فوج د خپل جنډې د لاندې راجمع کو او په یافا علاقې باندې د حملې کولو لپاره را روان شو. په لاره کې د صلاح الدین ایوبي فوجیانو په ده باندې حملې هم وکړلې، لیکن صلیبي فوج په تعداد کې ډېر سیوا و. بل هغوی داسې زغرې غوندلې وي چې په هغې باندې د غشي یا تورې ګزار څه اثر نه کوو. دې وجې نه د صلاح الدین ایوبي فوجیانو ته په دې حملو کې څه کامیابي میلاو نه شوه. ریچارډ پیشقدمي کوله تر دې چې یافا علاقې ته راورسېدو او دا علاقې په خپل کنټرول کې واخیستله.
په یافا باندې د قبضې کولو نه بعد ریچارډ واپس عکا ته لاړو چونکې ریچارډ په یافا کې لږ فوجیان پرېښودي وو د وجې نه صلاح الدین ایوبي په یافا باندې حمله وکړله او دی دوباره خپل کنټرول ته راوستله. کله چې ریچارډ ته پته ولګېده نو هغه ډېر زیات غوسه شو او په یافا باندې د دوباره حملې کولو دپاره را روان شو. کله چې صلاح الدین ایوبي ته د ریچارډ د راتګ پته ولګېده نو هغه خپل فوج د دې علاقې نه راویستو او دی خالي پرېښوده. خو له دې نه مخکې صلاح الدین ایوبي د یافا علاقه او د دې سره خوب شو چې څومره هم کلي وو دا ټول یې وران کړل او دې ځین ته اور واچوه. د دې لپاره چې صلیبي لښکر د دې ځای نه څه فایده وانخلي صلاح الدین ایوبي له دې ځای نه لاړ بیت المقدس ته او د هغې نه چاپېره یې دیوالونه مضبوط کړل. صلاح الدین ایوبي ته دا پته ولګېده چې اوس به ریچارډ خامخا حمله کوي په بیت المقدس باندې. دې وجې نه صلاح الدین ایوبي په خپل دفاعي نظام باندې کار شروع کو او دی ښه مضبوط کو. په یافا باندې د دوباره قبضې کولو نه بعد ریچارډ په بیت المقدس باندې د حملې کولو فیصله وکړله او د خپل فوج سره را روان شو. کله چې د یافا علاقې نه ډېر لرې راغی نو دې ځای کې واوره شروع شوه، لارې بندې شوې او په بیت المقدس باندې حمله کول دوی ته ناممکنه کار ښکاره شو. کله چې حالات ډېر خراب شو نو ریچارډ خط ولېږو کونراد ته او هغه د مدد مطالبه وکړله. خو بل طرف ته کونراد د مدد کولو نه صفا انکار وکړو او د هغې وجه دا وه چې ریچارډ د بادشاهي نه تسلیموله بلکې د ده په ځای د دوزینیاني بادشاه ګڼو. د دې انکار د وجې نه د صلیبیانو په خپل منځ کې جنګ و جدل شروع شو. بالاخر ریچارډ ته پته ولګېده چې داسې اختلافاتو باوجود په بیت المقدس باندې حمله کول ممکن نه دي. دې وجې نه د ده حوصله وغورځېده. بل طرف ته ریچارډ ته خبر راغی چې ستا ورور بغاوت کړی دی ستا په خلاف او تخې په خپله قبضه کې اخیستی دی. خپلې بادشاهۍ د بچ کولو دپاره په ریچارډ باندې خپل ملک ته دوباره واپسي لازمي وه. دې وجې نه ریچارډ صلاح الدین ایوبي نه د صلحې مطالبه وکړله. صلاح الدین ایوبي ورسره په دې شرایطو باندې صلح وکړله چې بیت المقدس به د مسلمانانو سره وي او عیسایانو ته به ازادي وي. هغوی چې کله مو غواړي نو بیت المقدس ته راتلی شي خو اسلحه به د ځان سره نه راوړي. په قدس به صرف د مسلمانانو حق وي او اسقلان به هم د مسلمانانو په کنټرول کې وي. چونکې ریچارډ ډېر مجبور و دې وجې نه هغه په دې شرایطو باندې اتفاق وکړو او خپل ملک ته نامراده واپس شو. ریچارډ چې د ټول یورپ د عیسایانو سره کوم وعده کړې وه په کوم مقصد باندې راوتلی و دوی په هغه مقصد کې ناکامه شو. تاریخ به همیشه په دې ګواه وي چې صلاح الدین ایوبي د لږ وسایلو باوجود څنګه د یو لوی صلیبي لښکر مقابله وکړله. د ریچارډ په واپسۍ باندې دریم صلیبي جنګ خپل اختتام ته ورسېدو او په دې کې صلاح الدین ایوبي ته ښکاره فتحه میلاو شوې وه. صلاح الدین ایوبي ډېر زیات ستړی شوی و او د 20 کالو پورې مسلسل جنګونه کړي د صلیبیانو سره. دریم صلیبي جنګ نه څو ورځې بعد صلاح الدین ایوبي بیمار شو او دا بیماري ورو ورو سیوا کېده تر دې چې د فروری په میاشت 1193 کې صلاح الدین ایوبي د 55 کالو په عمر کې وفات شو. صلاح الدین ایوبي یو نیک انسان و، ساده ژوند به یې تېره و. د وفات نه بعد چې کله د ده مال جیداد وکتلی شو نو هغه 47 درهمه او 1 دینار و. صلاح الدین ایوبي د ځان نه وروسته غټ عمارتونه او بنګلې نه وي پرېښودي بلکې د ځان نه وروسته یو داسې منظم فوج پرېښودی و چې هغوی د بیت المقدس د حفاظت دپاره هر قسم مشکلاتو ته تیار و. نن هغه بیت المقدس دی، هغه زاړه دیوالونه دي، هغه زوړ عمارت دی، لیکن خو شا اوسېدونکي خلکو کې نه صلاح الدین ایوبي شته او نه د صلاح الدین ایوبي فوجیان. الله سبحانه وتعالی دې رحم وکړي په صلاح الدین ایوبي باندې او د هغه په شان حکمرانان دې الله موږ ته رانصیب کړي. آمین.